دلته یو ضروری مسله ده او دې باندې ځان پوهه کوي. دې ته وایي مسله د اسماء و صفاتو او دا د عقیدې مسله ده. د اهل سنت والجماعت د سلف صالحینو دا عقیده ده په دې مسله کې چې کم صفتونه الله رب العالمین ځان نه ثابت کړي دي، لکه قرآن کې راځي ید الله، د الله لاس دا شته دی. قرآن کې راځي ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، د الله رب العالمین مخ دا ذکر شوی دی. دغه رنګ کم صفتونه چې په قرآن کې ذکر دي د الله او کم چې په صحیح حدیثو کې ذکر شوي، نو په هغې باندې به زمونږ عقیده او ایمان هغه به موږ او تاسو منو. خو د دې سره دا خبره یاد ساتئ، بغیر د تشبیه، د تمثیل، د تعویل، تکییف او د تجسیم نه. تشبیه دې ته وایي، اوس قرآن ذکر کړي چې ید الله د الله لاس شته، خو مخلوق سره به تشبیه نه ورکړي، بیا په سړی کافر کېږي. داسې به یو سړی نه وایي چې نعوذ بالله زما د لاس په شان لاسې دي یا د پلانکي د لاس، نه دا باس په پکې نه کې، صرف عقیده به په ساتي. تمثیل دې ته وایي چې مثالونه به م وله نه بیانې، دې ته وایي مسله د اسماء و صفاتو. تعویل دې ته وایي چې په معنی کې به تعویلات هم نه کې، لکه بعضې وایي ید الله معنی دا د قدرت د الله، په دې باندې علماو رد کړي. تکییف دې ته وایي چې کیفیت یې موږ ته نه دی معلوم چې هغه څنګه دی، خو بس اسانه خبره دا ده کما یلیق بشانه، دا صفتونه الله لره ثابت دي څنګه چې د هغه د شان مناسبي. نور باس وغیره دا به موږ په دې کې نه کوو، په دې باندې بیا سړی کافر کېږي، د ایمان نه پکې وځي، صرف عقیده به ساتي. نو دغه رنګ د دغه صفاتو نه یو دلته ذکر کړی دی عرش، او عرش چې کوم دی نو دا د اسمانونو د پاسه دی. نو بس زمونږ او ستاسو به صرف دا عقیده چې الله رب العالمین په عرشو د پاسه دی. نور دا موږ ته نه دی معلوم چې څنګه عرش دی، څنګه جوړ شوی دی، دا علم د چا سره دی؟ یو الله سره. نه به د دې په کیفیت کې ګوره څوک باسونه کوي، که باس مباحثه دې پکې شروع کړو نو د ایمان نه به بیا سړی وځي. بس صرف عقیده به په دې باره کې سادي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم په دې باره کې دا عقیده وه. د هغه د عقیدې کتاب دی الفقه الاکبر په نوم باندې، او یو بل د عقیدې کتاب دی عقیدة الطحاویه، په هغې کې د هغه یو ناشنا واقعه هم را ذکر کړې ده. د هغه یو شاګرد ابو مطیع البلخي رحمت الله علیه په نوم باندې هغه ته تپوس وکړو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ویلي وایي که یو سړی دا ووایي چې ما ته پته نشته چې زما رب د اسمان د پاسه دی او که په دې ځمکه کې دی، ولې د داسې سړي په باره کې څه حکم دی؟ نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمیل من قال لا اعرف ربي في السماء او في الارض فقد کفر. و چې کله یو سړی دا خبره وکړي چې ما ته پته نشته چې زما رب په اسمان کې دی او که په ځمکه کې دی، نو فقد کفر، دا څه شی شو؟ دی کافر شو. او بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفرمیل لأن الله یقول الرحمن علی العرش استوى، وی الله رب العالمین خو صفا خبره ذکر کړي په سورة طه کې چې رحمان ذات علی العرش استوى، په عرش د پاسه دی، او دته دومره پته نشته. او بیا وفرمیل وعرشه فوق 7 سماوات، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفرمیل د الله عرش چې کوم دی فوق 7 سماوات، دا د 7 اسمانونو د پاسه دی. ابو مطیع بلخی رحمت الله علیه ما ته بیا تپوس وکړه په ان قال انه على العرش استوى ولكنه يقول لا ادري العرش في السواء ام في الارض. وی ما ته تپوس وکړه که یو سړی دا ووایي چې زه ټیک ده الله په عرش د پاسه دی، خو ما ته دا پته نشته چې دا عرش په دې ځمکه کې دی او که په اسمان کې دی، نو هغه ورته ویلي چې هو کافر. بیا هم دی څه دی؟ کافر دی. د صریح نس نه بیا دی څه دی؟ انکاري دی. په دې مسله کې تفصیلی امام زهبي رحمت الله علیه په مستقل کتاب لیکلی، ابن تیمیه رحمت الله علیه مجموعة الفتاوی کې ذکر کړی دی، ابن قیم رحمت الله علیه صواعق المرسله کې په دې کې ښه بحثونه په دې مسله علماو کړي.